نن موضوع بیله ده، د خواجه بهاءالدین موضوع ده چې پر دې غواړم یو روښنایي واچوم چې لکه څنګه چې موږ معلومه ده د په تخار ولایت کې یو تعداد پښتانه قومونو مېشت دي چې معمولا د ناقلینو نوم ورته کول کېږي چې د ډېره وخته دوی مېشت دي. دا 20 کال نه مخکې هم نو دا معضله وه، پخوا هم دا موضوع وه، اوس دا راپورته شوې ده. نو زما یوازینی پیشنهاد دا دی چې دا د محاکمو طریقه، ځکه چې تاسو هم اشاره په کړې حقوقي موضوع ده، د محکمې طریقه دا حل شي. خدای نخواسته نه چې دا موضوع قومي شي او دا لمن ووارسي. خدای نکاره دا وړونه مېشت قومونه چې ډېره وخت هلته سره ژوند کوي، همسایګان پاتې شوي دي، د دوی په منځ کې د نفاق عامل نه شي. چې بهترینه لاره دا ده چې یو حقوقي او شرعي لار ورته پیدا شي او دې موضوع ته پای ټک شي وشي. بس مننه، بیا به برطرف. ډېره زیاته مننه. دا حقوقي موضوع ده او له حقوقي لارې به انشاءالله حل کیږي. دلته ځینې تبلیغات چې خلک کوي چې دا قومي یا بل څه مشکل ده، انشاءالله داسې څه خبره نشته. افغانستان د ټولو قومونو ګډ کور ده او حق باید حقدار ته ورسیږي. که چا سره مخکې ظلم سوی وي، د هغوی ځمکې غصب سوي وي، دوی سره قانوني اسناد وي، د دوی اسناد جعلي نه وي، هغه به حتما هغوی ته بیرته ورکول کیږي. داسې څنګه حساب ده یا څه خبره ده یا ځمکه دا کوم خلک چې پې اوسېږي دوی غصب کړې، که یو بل ظالم غصب کړې بیا په دوی خرڅه کړې، دا خو بیا وروسته هغه مسایل دي چې وروسته به معلومیږي. خو دلته داسې تبلیغات وسول چې یعنې دا خدای مکړه اسلامي امارات هم په دې کې داخل دی، یا قومي مسایل دي چې الحمدلله مشره امارات اسلامي رسما رد کړل دا ټول مسایل او د دې لپاره ټیم ټاکلی دی، د دې لپاره خبریالان تللي دي. څنګه چې د داخله وزارت ویان صاحب دلته وویلي، سبا به انشاءالله هغوی په دې هکله کیدای شي مطبوعاتي کنفرانس لري یا به هغه کوم ویډیوګانې چې هغلته ثبت سوي دي خلکو سره خبرې سوي دي، خبریالان آزاد تللي چې چا کوم سانسور او کوم بل څه هغه نه دي ورباندې کړي، هغوی به خپله مسایل راوړي او موږ او تاسې به هم ووینو چې دلته دې نه ډېره غلطه استفاده وسوله. الله دې هغه خلکو ته هدایت وکړي چې هر څه نه دوی سیاسي ګټې پورته کوي. که چېرته د میرمن او د خاوند په منځ کې هم څه مشکل راغی او دوی ته خبر ورسېدو، نو بس دوی بیا هغه خپل سیاسي ګټې لپاره هغه هم رسنیز کوي یا غلط انعکاس ورکوي. نو ډېره زیاته مننه. تراب خان صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایو، مهرباني مایک هم خلاص کړئ، نوبت ستاسې ده. مننه مولوي صاحب محترم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سپیس کې ورونو خویندو ټولو ته سلامونه نیکي دی. الله دې خوشحاله لاره، الله دې آباد لاره. په تا باندې مونږ تازه مولوي صاحب زموږ په یقیني زوړ یارې، الله دې په دین و دنیا ښایسته لاره. بس موضوع ته مولوي صاحب محترمه، مولوي صاحب محترمه، دا 40 کاله په افغانستان کې انقلاب تېر شوی، خامخا په دې ملک بعض ځایونو کې ستونزې شته او د دشمن داسې بېکار دشمن داسې بیا راشي ته هر خبرې پورې یارو چې ته یو سیاسي بڼه ورکوي. دوی پسې نورې خبرې تبلیغات دغه شی پسې دوی پسې تړي، دا دوی کار ده، دوی دې ته ناست دي. دوی نور چې پاتې شوي نه یم دغه بانو مانو پسې وګري، دغه خامخا دوی یو بغاوت لپاره یو هغه لپاره ځان ته یو بانه ګوري او څه له لاسه نه ورځي. زمونږ په خپله باندې امارت اسلامي ته راخواسته په کوم ځای کې چې کوم ولایتونه کې دغه چتاوي دغه حقوقي هغې ښه په طریقه سره هغه اسناد وګوري، هغې چې